बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स में शुरू कर ले बाकी हम यो टॉपिक को निमोनिया बारे के पता सो रिदली सस गोरनी जी का माशुमानी निमोनिया बीमारी वो दलेगी खवासर की दा निमोनिया बीमारी जी जुम सरदान दा लंग्स तजदे नुकसान रसई जुमुंग चिकम पर कुसान दी दागे स्ट्रक्चर तमुंगो गुरु कमखिन जुम पोज माने रखा गु ना गराशी ट्राई किया था د ټریکې نه بعد راشي برانکای ته د برانکای نه بعد د بیا خوريږي برانکیول ته او د دې برانکیول په اخر کې د انګور په شان سيزونه چې دی هغه لګېدلي هغه ته مونږ وایو الویولای دلته کې زموږ سره کیپیلریز دي نو دلته کې زموږ سره بلډ او اکسیجن چې دی هغه زموږ سره ملاویږي یعنی دلته کې د اکسیجن انټیک کیږي هیومن باډي ته نو چې کله دا زموږ سره نارمل میکانیزم شو چې اکسیجن چې دی ولا ورکوي بیا د ثابت باډي نه دغه کیپیلریز په ذریعه باندې چې دی کاربن ډای اکساید راشي او کاربن ډای اکساید بیا موږ د جسم نه چې دی لرګو او چې کله نمونیا راځي نو باقي زموږ سره دا چل کیږي چې دا نمونیا بیماری زموږ سره د بیکټیریا وغیرہ د دې سيزون نه لګي نو چې کله بیکټیریا ځان دي زونو تر ورسي زموږ سره چې دا کم الویولای نو دلته کې چې کله بیکټیریا راشي نو دلته بیا زموږ سره د اکسیجن او د وینې میلاپ شي دی بیا زموږ سره نه کیږي نو چې کله انټي بایوټیک وغیرہ د څه استعمال کی نو هغه سره زموږ سره چې دا کنټرول کیږي زموږ سره ختميږي او چې کله بیکټیریا زموږ سره راشي بیکټیریا دلته خپل کمیونټي سیوا کی یا بیکټیریا وایرس فنجای وغیرہ نو دلته کې هغه جمع کېده چې کله شروع شي چې کله جمع کېده شروع شي نو دلته کې اکسیجن چې دی هغه بیا په صحیح طریقه باندې چې دی نه راځي نو ځکه مونږ وایو دا نمونیا بیماری چې دا چې انفلیمیشن دا زموږ سره څه کیږي په دې انفلیمیشن کیږي انفلیمیشن دا ټکی مونږ ډېر شوزون لپاره استعمالو انفلیمیشن مونږ دې ته وایو چې یو ځای چې هغه سوزي یا یو ځای چې هغه زموږ سره درد کوي نو دا مونږ انفلیمیشن وایو نو د بیکټیریا د وجې نه دلته کې شوري پاس اکیومولیټي ډیو ټو اکیومولیشن اف بیکټیریا دلته کې ډېر شي بیکټیریا راشي په الویلای کې نه دلته زموږ سره پاس کریټ شي مونږ ته هغه نو وایو هغه سپینې اوبه چې دی زموږ سره دلته کې وشي نو الویلای چې دی ډک شي نو دا بیماری چې زموږ سره سیریس ده او لایف تھریټنینګ مونږ د زموږ چې کوم ژوند دی هغه ته خطر چې دی پیښولی شي نو الویلای چې زموږ سره کله خراب شي نو د اکسیجن او د هغې نه علاوه د وینې میلاب چې دی زموږ سره نه کېږي نو دې کنډیشن ته مونږ وایو نیمونیا نو دا زموږ سره څنګه دی چې پیشنټ دیټ انفلیمز ایر سیکس ان ون اور بوث لنګز اوس نمونه چې کله زموږ سره لګي نو زموږ سره به دا الویلای چې دي د موږ ایر سیکس دا ټکی چې موږ استعمالو دا به په یو طرف ته یا رائټ سایډ ته کم لنګز چې دی باقي به دا مسله کې یا به لیفټ سایډ ته یا به دواړو لنګز کې دا مسله چې دی هغه به راځي اوس دا بیماری چې کله لګي نو زموږ سره دا څه سره لګي دا لګي د بیکټیریا وایرس او فنجای نه د څه نه بیکټیریا وایرس او فنجای کوم بیکټیریا چې زموږ سره دي نو هغه 30 ټایپ اف بیکټیریا دي چې دا بیماری د هغې نه لګي خو په دې کې یو بیکټیریا یاد ساتئ دا د MCQs لپاره راځي چې نمونیا ډیزیز از کازډ بای د چا د وجې نه سټریپټوکوکس نیمونیا دا زموږ سره بیکټیریا چې هغې ته سټریپټوکوکس نیمونیا وایي او دا زموږ سره کیپسولیټي دي نه چاپېره کیپسول د پروټیکشن لپاره نو یاد ساتئ نیمونیا بیماری لګي د بیکټیریا نه د کم بیکټیریا نه سټریپټوکوکس نیمونیا ٹھیک شو ها اوس دا بیماری چې کله ولګي دا بیکټیریا راغی دا الویلای زموږ سره خراب کړو او دا سړی چې دی بیا ټوخېږي ځکه چې نمونیا کې ټوخی ډېر زیات راځي نو دا بیماری د یو انسان نه بل ته چې دی پاس کېږي ایروسول سپری ایروسول سپری دې ته وایي چې ټوخی کول پرنجي کول خبرې کول لکه روس پرس کا یو سړی ته نمونیا ده هغه ټوخی کوي دی پرنجي کوي دی خبرې کوي نو د خولې نه د پوزې نه داري چې دی هغه راځي هغه به د هوا کې شاملېږي بل انسان یې راکاږي نو دا بیکټیریا هغه ته پاس کېږي دا نمونیا بل سړي ته چې دی دا ودرېږي بیا زموږ سره چې کله دا بیماري راشي تو ډاکټر ته لاړ شي او تو ډاکټر ته وایي چې ماله څه چل دی نو ته به دا خبرې کوې چې چا ته نمونیا وي په سینه باندې درد دي چیسټ پین فلګم یا ته موږ فلجم وایو چې کله ټوخی کوي د هغې سره بلغم راوځي پیټیکس تړیوالی پیور تبی ورسره سویټینګ په سړي خوله راځي شیکینګ چلز سړي دا خپې لاس چې دی دا ورسره رپېږي شارټنس اف برید او زموږ سره چې کوم ساه اخیسته دي نو په هغې کې چې دی شارټنس راځي شارټنس ولې راځي چې دلته کې اکسیجن نازي دلته کې زموږ سره بیکټیریا چې دی نو جوړ کړلی هغه نو چې دی دلته کې جمع شوی دی سپینې اوبه دي نو بیکټیریا د زموږ سره چې کوم اکسیجن دی دا واپس ډایرکټ وځي نو د هغې سره چې دی پریشر کریټ شي د هغې سره سړی چې دی ساه ورسره لنډ شي او ټوخی کوي ټیک ده ښه اوس زموږ سره دې څه ټایپس دي کمیونټي اکوایرډ دی یو زموږ سره هاسپټل اکوایرډ دی کمیونټي اکوایرډ دا دی چې ته په ډېره ګڼه کې اوسېږي او چاته نمونیا ده تا ته چې دی د هغې نه لګېدی شي
یا تو په هسپتال کې په داسې وارډ کې تو زموږ سره یې د مریض سره چې هغو ته نمونیا وارډ دی ټول مریضان پکې د هغې دي او ته به دغه وارډ کې ډېر زیات وخو باسې نو په دغه کې به چې دا نمونیا به د چا چا لګي دا به لګي د بکټیریا نه د وایرس نه او د پنجای نه نو زموږ سره درې قسمه دي یو زموږ سره د اسپیریشن نمونیا چې د دې دوه نه علاوه په بل طریقه تا سره نمونیا لګي نه هغه زموږ سره اسپیریشن نمونیا ده او چې د خلکو نه او د هاسپټل د وجې نه چې تا ته کله لګي نه هغه د بکټیریا وایرس او پنجای د وجې نه ټیک شو ښه اوس د دې علاج څه دی که فرض کړه دا د بکټیریا لګېدلي مونږ ووایو چې دا د بکټیریا لګي د وایرس نه لګي او د پنجای نه لګي که دا نمونیا تا ته د بکټیریا لګېدلي نو بیا به تاسو استعمالوئ ته به انټي بایوټیک استعمالوئ د ده روکتام لپاره د ده کیل کولو لپاره که تا ته دا بیماري د وایرس نه لګېدلي نو ته به انټي وایرل ډرګز استعمالوئ که دا بیماري لګېدلي د پنجای نه ته به لګئ انټي فنګل چې دی هغه به استعمالوئ د انټي بایوټیکس انټي وایرل انټي فنګل نه علاوه نور کوم میډیسن استعمالېږي هغه زموږ سره هغې ته موږ او ټي سي وایو نو دا میډیسن چې دی دا به له ورکوي د دې نه علاوه چې زموږ سره کوم میډیسن هغې ته چې دی موږ او ټي سي ورته وایو د دې سره چې دی هیلپ کوي ښه اوس دا بیماري چې ده راغله اوس په دې روکتام څنګه کوي ته خو ګولۍ به استعمالوې خو د دې سره ته پرهیز کوې د یو څو خبرو پرهیز به کوې هغه زموږ سره څه ده چې پریکټس ګوډ هایجین ته به د خپلې صفایي خیال ساتې صفایي چې د خیال ساتې نو ته به خپله ایمیونټي چې دی هغه هم سټرانګ کوې ایمیونټي به ستا څنګه سټرانګ کېږي چې ستا جسم ته د ساه اخیستو سره بکټیریا نه ځي ته په خوله باندې ساه راکاږې هغې سره بکټیریا نه ځي ته چې بهر وځې نو ته به ماسک لګوې په پوزه باندې ساه راکاږې نو د هغې سره بکټیریا دننه نه ځي ته به ماسک استعمالوې د ډېر وخت لپاره چې تو د بکټیریا د وایرس د پنجای نه د ډراپلټس وغیره د هر څه نه چې بچ شي او د خپلې صفایي خیال چې دی به ساتي ویکسین به کې سګرټ وغیره چې دی دا به بالکل ختمې او کوم مریض چې نمونیا دی نو دی به په یوازې ځای کې چې دی پاتې کړي چې د خلکو سره ډېر تګ راتګ نه به ځکه چې دی د چا سره لاس ملاوي لاس سره بکټیریا یي زموږ سره چې کوم سیلونه دي ډېډ سیل دي هغه پاس کېږي د لاس سره کېدای شي دغه بکټیریا چې وي او دی ښه کمزوري کړي یا د بل مرض لپاره بکټیریا چې دی ښه کمزوري کړي بیا زموږ سره دا بیماري به چا چاته لګي دا بیماري لګي چې کم کسان د 65 سال نه چې دی صحیح له پاسې ځکه چې د هغوی ایمیونټي چې دی ویک دي او هغه ماشومان چې هغه په دوو کالو کې دننه وي اکثر دا نمونیا چې دی دوی یاد ساتئ نمونیا مونږ دې ته وایو چې زموږ کوم پړپوسان دي په پړپوسانو کې زموږ سره یو سټرکچر دی هغې ته مونږ الویولای وایو په دې کې د اکسیجن او د وینې چې دی دا میلاویږي خو چې کله نمونیا ته شو د بکټیریا د وجې نه د وایرس د وجې نه د پنجای د وجې نه نو په هغه ځای کې به څه چلو شي ستا کوم الویولای چې دا په هغې کې به نو پیدا شي هغې ته مونږ پس وایو نو په دغه ځای کې څه چل کېږي چې په دې ځای کې بیا د وینې او د اکسیجن میلاپ نه کېږي چې نه کېږي نو ستا اکسیجن چې دی هغه به وځي ته به ټوخېږي نو ستا الویولای چې دی هغه مکمل چې دی ختمېږي دې اکثر انسان چې دی مري هم ریکور کېږي هم خو سیریس بیماری ده د دې خیال ساتل چې دی پکار دي زیاتره د صفایي خیال ساتل چې دی په دې کې پکار دي دغه سیمپټمز دي په دغه طریقه باندې چې دی دا ټرانسمیټ کېږي ټایپ چې دی دغه دی ټریټمنټ دی دا دی پریونشن ریسک لنګ کوېشن کې چې دا راځي دا جوس په شکل راځي شارټ کوېشن کې هم راځي زه امید کوم په دې تاسو چې دی پوه شوي ځان یې لپاره سکرین شاټ اخلي نو اخیستی شي چې ځان سره چې تاسو مو دی په دې پسې ورپسې لیکچر چې انشاءالله میلاو شو بل لیکچر سره تھینک یو ډېر مننه